بسم الله الرحمن الرحیم. زکات د تزکیې نه دی. تزکیه پاکوالی ته وایي. زکات ورکولو سره الله د انسان مال پاکوي. نه دا خو د دې معنی ده د زکات. زکات د الله یو فرض حکم دی. کوم ځای کې چې قرآن مجید کې الله پاک د مانځه ذکر کړی دی، واقیموا الصلاة، نو ورپسې یې ذکر کړی دی وآتوا الزکاة، زکات ورکړي. یعنی یو د بدن زکات دی، نو هغه مونځ شو، دې سره بدن پاک شي. بیا انسان له الله مال ورکړی دی، نو چې مال یې درکړی دی، نو بیا په تا باندې د هغه مال پاکیم پکار ده چې هغه مال دې پاک شي. نو په مانځه دی بدن پاک شو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ستاسو څه خیال دی چې د یو کس په کور په غاړه په دروازه باندې یو نیر وي او دی پکې 15 ټیمه لامبي، نو آیا د په بدن باندې به څه خیرې پاتې شي؟ صحابه فرمایي یا رسول الله پاتې به نه شي. نو چې 15 ټیمه سړی اودس کوي او مونځ کوي، نو بدن یې د ګناهونو نه پاک شي او صفا شي. دغسې چې زکات ورکوي، نو په زکات سره د انسان مال هغه خدای پاک صحیح. حضرت څنګه چې مونږ د زکات په حواله باندې نن زموږ ټاپک کې چې یاره مونږ په زکات باندې خبره کوو، نو د زکات کوم ملګري باندې زکات فرض شوی وي، هغه ته پته نه چې یاره آیا زه د زکات ما باندې فرض دی که نه، نو زکات نصاب سره یعنی څومره انسان سره چې څومره مالیت جمع شي په هغه باندې زکات فرض شي. زکات په څلورو څیزونو باندې لازمیږي. یو چې دی نو نغد پیسې. چا سره نغد پیسې وي، نو په هغه باندې زکات فرض دی. څومره وي؟ نو څومره کم نصاب په نصابونو کې د چاندې دی. نو چاندې 52 تولې چاندې قیمت چې چا سره وي، نن سبا د حساب ولګئ چې 52 تولې چاندې قیمت څومره دی. تقریبا 1,20,000 او 1,30,000 یا دغسې پیسې چې چا سره وي، نو بیا په هغه باندې نقد پیسې چا سره وي. او په نقدو پیسو کې شرط دا دی چې کال پې تیر شي. لکه نن مال خدای پاک 1 لک یا 2 لک روپۍ راکړې، نو زه صاحب نصاب شوم. اوس نن زما 15مه روژه ده، تقریبا که سویمه ده 15مه 6مه روژه ده. نو په دې رمضان باندې نن زه په 7 تاریخ باندې په 7 مارچ باندې صاحب نصاب شوم. وګوره زه د نصاب خاوند شوم. اوس را روان کال له به زه ګورم په دې تاریخ باندې په دې 6 مارچ 7 مارچ باندې که زه ما سره پیسې وي، نو په ما زکات، یعنی دومره پیسې وي، که زیاتې وي خو خامخا کېږي، خو که دغومره را سره وي، نو که د دې نه کمی شوي بس بیا را باندې هېڅ نشته. اگر که دې منځ کې کمیږي زیاتېږي، خو دا ده که په را روان په 2026 کې ما سره 1,20,000 1,30,000 یا 2 لک روپۍ تقریبا وي، نو بس زه د هغې نه به زکات ورکوم. کال پکې تېرېدل شرط دي. نو یو خو نقدو کې زکات دی. بل په سونه کې چې چا سره سونه وي 19 تولې 7.5 تولې سونه چا سره وي، نو په هغوی باندې د هغه سونې زکات هغه لازم دی چې ورکړي. د قرنګي چا سره چاندي ده، نو د چاندې نصاب دی 52 تولې 52 تولې چا سره وي، په هغې کال تیر شي، نو په هغې باندې زکات دی. دا 3 مالونه داسې دي، دا مونږ ته پته لګي. یو مال تجارت دی، یو سړی د دکان دی، کاروبار دی، تجارت کوي، لګیا دی، او نن نه دی صاحب نصاب شو. اوس را روان کال له دی به خپل کاروبار وګوري چې هغه د 1 کروڑ دی، د 2 کروڑ دی، د 10 لاکو دی، د 20 لاکو دی، نو بس کال له به د هغې نه زکات ورکوي. دا 4 خو مالونه دي، دا دې زکات دی. دغسې بیا چې ځمکه د چا جایداد دی، نو د هغې نه عشر وي. اوس باراني ځمکه ده، نو د هغې نه 10 حصه ده، هغې ته عشر وایي، ځکه اوبه یې فری دي، مفتی دي، نو 10 دړۍ به ترې ورکوي. او که اوبه یې د پیسو دي، غنم رالل، جوار رالل، ګوړه راله، بل څه رالل، نو د هغې بیا ما خرجه من الارض چې د ځمکې نه روزي، نو هغې باندې عشر دی. نو چې پیسو باندې کمی اوبه وي، نو په هغې کې بیا 20 دړۍ ده یا 20 من دی. نو دا د ځمکې حساب دی. 4 څیزونه، یو خو نغد، یو سونا، یو چاندي، او یو مال تجارت، او یو چې دی نو د ځمکې چې هغې کې عشر دی. دا خبره خو مونږ وکړه. یو بعضې خلک څاروي ساتي، نو بیا هغه چون کې اوږد تفصیل دی،
که چا تپوس وکړو نو بیا به ورته زه ووایم لکه اوښانو خپل نصاب دی، د غوا میخو خپل حساب دی، د ګډو چیلو خپل نصاب دی. نو د دې خپل نصابونه دي او یو خپل اندازې ده، نو هغه یې باندې ځان له زکات دی او د هغې د عمر لحاظ سره او هغې په شمار په لحاظ سره هغې ځان له زکات دی. نو دا یو څو څیزونه دي چې په دې باندې کم مال چا سره دی، که د ځمکې نه راوځي او که نه څارو په شکل دی او که د سونې او د چاندې په شکل دی او که نقد او مالي تجارت دی، په دې باندې زکات فرض دی. صحیح.